به تاسو حیران شئ چې سړی د الله رضا حاصلوي او جنت ګټي نو لږه په ګرانه مزل ورته لږ اوږد دی، او ښځه که د الله رضا حاصلوي او جنت ګټي ډېره په لنډه ګټلی شي. د ښځې پابندۍ زیاتې دي نو الله ورته جنت اسان کړی دی، د سړي پابندۍ کمې دي نو الله ورته جنت لږ غوندې ګران کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ښځه چې دا درې کاره کوي، یو دا چې پنځه منځونه کوي، پنځه منځونه کوي دروازه، دویم د رمضان روجې نیسي. او زکات خو عموما په ښځه مالی نی فرض پې نی، ګنې په بعضو ښځو زکات فرض دي، حج هم ښځې باندې فرض نی، عموما په بعضې ښځو فرض دي ځکه د مال او د دولت اختیارمند سړی. جهاد هم په سړو باندې فرض دي. نو د ښځو منځ پاتې شو، نبی علیہ السلام فرمایي چې پنځه منځونه کوي او د رمضان د میاشتې روجې نیسي، دوه شو. او دریم احسنت فرجها، د خپل اندام حفاظت کوي، د خپل حیا چاته نه ښکاره کوي، خپل عزت چاته نه ښکاره کوي، خپل اندامونه محفوظ ساتي. نو چې دا درې کاره کومه ښځه کوي نو نبی علیہ السلام فرمایي داسې نه وایي چې الله به وبخي، دا نه وایي، دام نه فرمایي چې جنت ته به ځي، نه. فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د دې ښځې چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل خوښي نو په هغې دې ورننوځي. د جنت اته واړه دروازې ورته کولوي، هغې باندې ځي، که په دې بله ننوځي، که په دې بله دروازه ننوځي، که په دې بله دروازه ننوځي. اته واړه دروازې د جنت مکمل دې ښځې ته کولو دي چې د دې خوښه چې په کومه دروازه جنت ته داخلېږي ور داخلېږي شي. نورونو جنت ګټل د ښځې احسان شو، ګران نه دی، ډېر احسان، خو چې کم از کم د نبي علیہ السلام د وینا مطابق د دغې اصولو پابندي وکړي، او د دې پابندي ګرانه نه ده، ډېره زیاته اسانه ده.